د افغانستان کرکټ ټیم یو بل غټ سیریز تیار شوی دی. په دغه سیریز کې څومره ون ډے دي، څومره ټي 20 دي، څومره ټیسټ میچونه دي او دغه سیریز د چا سره دی او په کومه میاشت کې دی، دغه معلومات سره شریک کوم. او دغه نه علاوه افغانستان کرکټ بورډ چې کوم سکواډ اعلان کړی دی، په دغه سکواډ باندې ډېر زیات تنقیدونه روان دي چې ینګ لکان ته ولې موقع نه ورکول کېږي، یا کوم ینګ لکان دي چې په هغې باندې د افغانستان دغه د کرکټ مینوال ډېر زیات خفه دي او وایي چې دغه لکان دي اخیستل شوی په دغه سکواډ کې، د کوم لکان چې اخیستي دي 22-15 لکان دغه دي په دغه سکواډ کې نه وي اخیستل شوی. دواړه معلومات سره شریک کوم. ویډیو خپله مو ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. راځو ملګرو داسې نه مخکې په دغه سکواډ باندې نظر اچو. دغه سکواډ تاسو ته ښکاري دوستانو افغانستان کرکټ بورډ چې کوم سکواډ اعلان کړی دی، په دغه سکواډ باندې ډېر سخت تنقیدونه روان دي. صدیق قتل سره ډېر زیات زیاتی شوی په دغه سکواډ کې، ریاض حسن سره ډېر زیات زیاتی شوی دی، وفادار مومن سره پکې زیاتی شوی دی، بلال سمیع سره پکې زیاتی شوی دی. دا زموږ نظریه هم ده او خلک چې موږ وکتل په سوشل میډیا باندې نو همدغه و چې دغه لکان سره ډېر زیات زیاتی کېږي. صدیق قتل د یو ای خلاف په سکواډ کې واخیستل شو او په یو میچ کې ونه لوبول شو، حتی تر دې پورې چې حضرت الله زازي فرفام هم هغه مرخنه چې څومره صدیق قتل دی په یو میچ کې ونه واغسته، زازي په درې واړو میچونو کې واغسته. د حضرت الله زازي په ځای باندې تاسو دوستانو ګورئ، صدیق قتل باید اخیستل شوی وي. صدیق قتل یو بیټینګ کوي، یو زبردست لیفټ هینډر بیټسمین دی، پکار چې د یو ای خلاف په یو میچ کې کم از کم اخیستل شوی وي، دا لږ چیک کړل شوی وي. دویم نمبر باندې رحمت شاه ته هېڅ ضرورت نشته دی په دغه سکواډ کې، هغه د او ډي ای پلیر دی، ولې دا هلته هغه اخلي، د هغې په ځای باندې ریاض حسن اخیستی وی یا بل کوم داسې پلیر اخیستی وی چې ټي 20 پلیر خو وی. شرف الدین اشرف ته ضرورت نه و، هغې په ځای باندې وفادار مومن اخیستل پکار دي، فرید ملک په ځای باندې بلال سمیع اخیستل شوی وی، نو دا به یو بهترین کار شوی وی. دا د ټولو خلکو د ټول افغانستان د کرکټ مینوالو نظریه ده چې د دغه لکانو په ځای دغه لکان اخیستل شوی وی. کرکټ بورډ زیاتی کوي او واقعا چې کرکټ بورډ زیاتی کوي. د هغې نه وروسته راځو د افغانستان بل غټ سیریز تیار شوی دی په راروانه میاشت کې دی، په جنوري په میاشت کې دی، د سریلانکا سره دی چې 3 ټي 20 میچونه پکې دي، 3 پکې ون ډے میچونه دي او یو پکې ټیسټ میچ دی. د هغې مکمل تاریخونه سره شریک کوم چې اولنی ټي 20 میچ چې کوم دی هغه په 23 جنوري باندې دی، دویم ټي 20 میچ چې کوم دی هغه په 15 جنوري دی او دریم او اخري ټي 20 میچ چې کوم دی هغه په 28 جنوري باندې دی. د هغې نه علاوه که موږ اوډي میچونو ته راشو، یو ورځنی میچونو ته راشو، اولنی ون ډے میچ په 30 جنوري باندې دی، دویم ون ډے میچ هغه په اولنی فروری باندې دی او دریم ون ډے میچ هغه په دریم فروری باندې سریلانکا سره دی او واحد یو ټیسټ دی چې هغه سره په 4 فروری باندې شروع کیږي. او د هغې نه علاوه دغه سیریز بیا مکمل سیریز چې کوم دی یو بهترین سیریز دی د افغانستان لپاره، به ډېر ګټور ثابت شي. دغه لپاره باید نوی لکان لپاره موږ واز چک کړو چې د هغه لکان پکې واخیستل شي، 3 ون ډے دي، 3 ټي 20 دي او یو ټیسټ میچ دی. نو دغه د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات چې د افغانستان او د سریلانکا نوی سیریز ټاکل شوی و، د هغې په اړه مې تاسو سره معلومات شریک کړل. که تاسو هم د افغانستان په دغه سیریز باندې خوشحاله شوي وئ چې د افغانستان د انډیا نه وروسته د په جنوري میاشت کې د سریلانکا سره سیریز دی، نو دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې ټول ملګري ورنه خبر شي چې د افغانستان یو ډېر غټ سیریز روان دی چې پکې ټي 20 ون ډے او او ډي ای میچونه ټول شامل دي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم درسره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. د الله په امان.